که د ښځې د کوس یا شرمګاه څخه سطلدانه جوړه شوې وي، څنګه یې په ګلدانه تبدیله کړو؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ. مننه. که د مېرمنې له شرمګاه څخه سطلدانه جوړه شوې نو څنګه یې په ګلدانه تبدیله کړو؟ لکه څنګه چې تاسو هغه خلک چې د ډېر عمر وخت وتلي خلک وي، یعنې مېرمنې هم ډېر وخت ورسره وتلی وي او د مېرمنې د شرمګاه څخه یې سمه سطلدانه یا هم کنده جوړه شوې وي، څنګه ښکلې ښایسته کړو؟ ډېر داسې سوچ کوي چې باید زه دویم واده وکړم. هېڅکله هم د دویم واده سوچ مه کوئ، ځکه دویم واده د انسان ژوند او زندګي ټوله خرابوي. که غواړئ چې لومړی هغه مېرمن چې تاسو سره ژوند تر ډېره دمه پورې تېر کړی وي تاسو بېرته پېغله کړئ، کولی شئ دغه یوه نسخه استعمال کړئ. د ډېرو مېرمنو شرمګاوې په دوه شیانو سره ازادېږي. لومړی په ډېر کوروالي کولو سره او په ډېر اولاد راوړلو سره. باید د دغه ته حتما تاسو سوچ وکړئ. خو د نسخې په طرف راځم او تاسو ته دا نسخه وایم. که غواړئ چې د مېرمنې شرمګاه تنګه کړئ، دغه دوه کاره وکړئ. لومړی، تاسو کولی شئ څو د مالټو دننه هغه برخه کې چې په مالټه کې دننه وي، یا هم کینو کې یا مالټه کې چې دننه کوم زیړه ماده وي یا پوټکي وي، هغه چې د مالټې د زړو پورې یا هم د مالټې په دانو پورې نښتې وي، یعنې هغه ماده چې زیړې وي، تاسو به اکثره کتلې وي، دا راواخلئ او دا د بام سر ته کېږدئ. که هغه نه وي، تاسو کولی شئ د هغې مالټې په خپله پوټکي هم راواخلئ او د بام سر ته یوسئ او لمر ته یې تر 10 ورځو پورې کېږدئ. د دې تر څنګ تاسو کولی شئ همداراز د انارو دانې یا انار په خپله پوټکي هم رااخیستلی شئ او هغه هم د مالټو سره د 10 ورځو لپاره د بام سر ته وړلی شئ. کله چې 10 ورځې تېرې شي، نو دا به تاسو راواخلئ او میده به یې کړئ او پوډر به یې کړئ. چې پوډر ترې جوړ شو، له هغه وروسته به تاسو دا راواخلئ او په ګرمو اوبو کې به واچوئ. د دې سره به تاسو سپینه ماده زنځ یا د هغه خلکو سره چې مسالې خرڅوي، یا د مداریانو سره او یا هم د هندوانو سره چې خرڅېږي، تاسو به دا راواخلئ او دا به میده کړئ. دې ګرمو اوبو ته به یې ور واچوئ. کله مو چې دا اوبو ته ور واچوو، نو دې اوبو ته به سم جوش ورکړئ چې ښه خوټ په خوټ واوړي. کله چې دا ښه خوټ په خوټ واوښتي، نو دا به پرېږدئ چې تر هغو پورې چې لږ نارمل شي. له هغه وروسته به تاسو دې ته مالګه هم ور واچوئ او دا به مکس کړئ. کله چې تاسو دا مکس کړئ، نو دې باندې به تاسو یو تخته یا داسې شی کېږدئ چې له هغه ځای سره خاص لږ په وړه اندازه باندې تپ یا هم دود راووځي، تر څو مېرمن د پاسه پرې کښېني او د مېرمنې شرمګاه ته دغه تپ ورسېږي. کله چې د مېرمنې شرمګاه ته دغه تپ ورسېږي، نو په بدن یا په غوښه یې تاثیر کوي او غوښه یې تنګېږي. هر ټیم دغه یو کار حتما کوئ. کله چې کوروالی کوئ، لومړی تاسو کولی شئ یخ اوبو باندې ومینځئ. له هغه وروسته تاسو دوهمه طریقه تاسو دغه طریقه په استعمالولی شئ، یعنې د مالټې، انارو پوټکي او زنځ سره. تاسو دغه دوه طریقې کولی شئ په ډېر اسانۍ سره د مېرمنې شرمګاه تر ډېر وخته پورې تنګه وساتئ او خوندونه او مزې واخلئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.